د چین هیواد څخه بالاخره یو خوندور خبر راورسېد. چین هیواد له افغانستان سره تازه او غټه مرسته. ستانو په دې هیله چې روغ جوړ به یې ویډیو راسره تر پای وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. چین له افغانستان سره 230 ټنه غنم مرسته کوي. چین د خپلو تیرو مرستو پر دوام له افغانستان سره د بشري ناورین مخنیوي په موخه کې 230 ټنه غنم مرسته کوي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو وایي په غنمو بار ریل ګاډی له چین جیانګ د افغانستان پر لوري حرکت کړی. هغه زیاته کړې ده چې هیواد یې دا مرستې د نوي کال په مناسب له افغانانو سره کړې ده. وانګ یو وایي چې په دې ریل ګاډي کې د چین د حکومت لخوا 600 ټنه او دغه هیواد د سره صلیب له لوري 130 ټنه چمتو شوي غنم بار دي. د یادونې ده چې د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته چین په مرستندویو هیوادونو کې مخکښ دی.